موږ ته ویل شوي چې څلور وای په توان د دوه جمع څلور وای منفي 15 افاده په فکتورونو تجزیه کړو. نو هر کله چې موږ سره داسې افاده وي چې په هغې کې د مجهول د دوه توان مربع توان لرونکي ضریب چې دی هغه له یو څخه لوی عدد وي، نو موږ د ګروپ بندۍ په شکل د دې تجزیه ترسره کوو. او د ګروپ بندۍ په شکل تجزیه کې موږ باید داسې دوه عددونه لاسته راوړو چې د هغې ضرب حاصل چې دی هغه څه شی وي دغه دوه عددونو د ضرب حاصل سره مساوي وي. نو معنا دا چې موږ وایو چې A ضرب B دا باید مساوي شي له څه سره؟ څلور ضرب منفي 14 سره، څلور ضرب منفي 15 سره، 14 نه 15 دا به مساوي شي له منفي 15 سره. او همدارنګه د A جمع B د دې عددونو چې د جمع حاصل باید مساوي وي له څه سره؟ له B حد سره، کوم چې دلته مساوي دی له څلورو سره. نو راځو موږ د شپېتو ضربي اجزاوې ګورو او داسې ضربي اجزاوې ګورو چې هغې ترمنځ توپیر څومره وي؟ څلور وي. ځکه موږ پوهېږو چې دواړه عددونه مختلف العلامه دي، نو چې علامې سره مختلفې دي نو باید د هغوی ترمنځ تفاوت څو وي؟ څلور وي. نو راځو داسې عددونه ګورو، تاسو په خپله پوهېږئ بیا. نو که چیرې موږ راواخلو 15 او منفي 12 دا دواړه سره ضرب کو سره جمع کو، د دې تفاوت څو راځي؟ دا جوړیږي منفي 7 سره. او که چیرې منفي 15 او 12 راواخلو د دې ترمنځ توپیر جوړیږي 7 سره. نو دا سره لږ څه ډېر فاصله لري. موږ باید داسې دوه عددونه پیدا کړو چې د هغوی ترمنځ فرق څومره وي؟ څلور وي. نو راځو که چیرې موږ راواخلو شپږ او منفي 10 نو د دې ترمنځ توپیر جوړیږي څومره؟ توپیر جوړیږي منفي 4. که چیرې موږ منفي شپږ او 10 راواخلو د دې ترمنځ توپیر دی 4. نو موږ دوه عددونه پیدا کړل چې هغوی حاصل ضرب 18 کیږي او د دې ترمنځ توپیر څو دی؟ 4 دی. او اوس راځو موږ دغه منځنی حد راخلو او د دغه دوه عددونو په ګروپونو باندې ویشو یا یې تجزیه کوو. معنا دا چې موږ لرو 4 وای مربع ورپسې لیکو منفي شپږ وای به ولیکو او جمع 10 وای جمع نه منفي 15. نو دا موږ څه وکړل؟ دغه 4 وای هم راواخیسته د منفي شپږ وای او د مثبت 10 وای په شکل مو لیکل، کوم چې بیرته سره جمع کړي بیرته 4 وای موږ ته په لاس راکوي. او اوس دلته راځو موږ دا په دوو ګروپونو باندې دا ټوله افاده ویشو. یو ګروپ به دا شي، د دې ګروپ اوس موږ مشترک حد دی کې را پیدا کوو. نو دې دواړو عددونو کې کوم یو عدد دی چې هغه په دې دواړو کې شامل دی؟ هغه موږ سره پوهېږو چې 2 په 4 کې هم شامل دی او په شپږو کې هم شامل دی. نو موږ وایو چې 2 دلته شو او وای مربع وای کې چې دی وای شامل دی، نو وای دې دواړو کې مشترک شو. نو 2 وای مشترک په لاس راغی. دلته به اوس شی پاتې شي، دې نه چې موږ 2 وای وباسو دلته پاتې کېږي 2 وای او دلته پاتې کېږي منفي 3. همدارنګه اوس راځو دې حد ته او دې ګروپ ته او په دې کې هم موږ څه شی کوو؟ مشترک حد ترې نه راوباسو. نو 10 وای منفي 15 کې څه شی مشترک راتلی شي؟ 15 په 10 کې هم شامل دی او 15 کې هم شامل دی. نو لیکو چې جمع 15 چې دا په دې باندې ویشو نو 2 وای کېږي او 15 چې 15 ویشو 3 کېږي. نو موږ سره شو 2 وای ضرب 2 وای منفي 3 جمع 15 ضرب 2 وای منفي 3. نو دلته موږ سره دوه حدونه پلاس راغلل او په دواړو کې 2 وای منفي 3 او 2 وای منفي 3 مشترک دی. نو موږ به داسې کوو چې له دې دواړو څخه به 2 وای منفي 3 د مشترک حد په شکل باندې نیسو یا د مشترک فکتور په شکل. نو لیکو چې 2 وای منفي 3 دا به شي او قوس کې به څه پاتې شي؟ قوس کې به پاتې شي موږ سره دې نه چې 2 وای منفي 3 وځي یوازې 2 وای پاتې کېږي. لیکو 2 وای او دې نه چې 2 وای منفي 3 وځي یوازې 15 پاتې کېږي. نو لیکو چې جمع 15 او دا قوس به داسې بند کو. نو موږ څه کار ته سره وکړو؟ یوازې دغه 2 وای منفي 3 مو دواړو نه راویست او دلته مشترک پکې ولیکلو. نو اوس که چیرې دا موږ بیرته په دې کې ضرب کو بیرته هماغه لومړنۍ افاده پلاس راکوي چې 4 وای مربع جمع 4 وای منفي 15.